شیرینو چې د قرآن په آیاتونو کې ښکارېږي په ټیک ټاک باندې وایرل شوی خو دې نه دا نور شعرونه خلکو کټ کړي وو صرف هغه یو روماني شعر یې ترې راغستی و نو دا په ټول یې راغستی وی نو بیا ورته تنقید خلکو نه کولی هغه شعرونه دي چې زما سره ملګری وي مدام لکه د سوري زما سره ملګری وي مدام لکه د سوري په ما لګي الزام پسې الزام لکه د سوري ما ډېر خلک ساتلي د وختونو د سیتمه ما ټول عمر له کړی دی ناکام لکه د سوري ما ډېر خلک ساتلي د وختونو د سیتمه ما ټول عمر له کړی دی ناکام لکه د سوري و پردي نصاب تیاره تیاره ښودلي یو دنیا ته پردي نصاب تیاره تیاره ښودلي یو دنیا ته دا ځکه دی تصویر زما د قام لکه د سوري او لالي ستا تصویر مې په اعصابو غلبه دی کیني زما نظر ته هر ماښام لکه د سوري او که هر څو پسې زه لکه د سوري ور روان یم خو ما ګڼي یا بې له داسې عام لکه د سوري ډېر ښه او څه شعرونه نور چې د قرآن په آیاتونو کې ښکارېږي په ټیک ټاک باندې وایرل شوی خو دې نه دا نور شعرونه خلکو کټ کړي وو صرف هغه یو روماني شعر یې ترې راغستی و نو دا په ټول یې راغستی وی نو بیا ورته تنقید خلکو نه کولی بلکې یو شعر پکې خلک دغه کوي چې د قرآن په آیاتونو کې ښکارېږي خدایي د قدرتونو کې ښکارېږي بزرګ نه یم خو د عمر تجربه د ذهنیت راته مخونو کې ښکارېږي چې زما په حق کې پورته شیرنګ راوړي لوی کمال د مور لاسونو کې ښکارېږي او حقیقت کې ګورې ښکلي داسې نه وي لکه څنګه چې عکسونو کې ښکارېږي ډېر حقیقت کې ګورې ښکلي داسې نه وي لکه څنګه چې عکسونو کې ښکارېږي یا بېجانه داسې ښکاري چې مینې ولا درد په شعرونو کې ښکارېږي ډېر ډېر شعرونه چې مرد تنکۍ ځوانۍ پروا ونه کړه زړه مې ورکړو په ځان مې کومه ناروا ونه کړه زړه مې ورکړو زه ښه خبر ومه چې ما به نیمه لار کې پرېږدي خو ما په خپل خلوص سودا ونه کړه زړه مې ورکړه ډېر او شعرونه نور چې د امید ونه مو شنډه غوندې ده فلسفه د ژوند بربنډه غوندې ده انقلاب رانه د سر سړي اخیستي پښتنه خاوره مې کونډه غوندې ده انقلاب رانه د سر سړي اخیستي پښتنه خاوره مې کونډه غوندې ده نو ته کوم د پریښتو د خاندانې د غډمکه لونډه غوندې ده نو ته کوم د پریښتو د خاندانې د غډمکه لونډه غوندې ده بعضې خلک د نفرت قابل هم نه وي بعضې خلکو نو مې سنډه غوندې ده او چې د ژوند په راز پوهېږم زه به مړ یم د حساب واده د لنډه غوندې ده حمزه بابا په باندې دا غزل چې دا یو شعر چې دی چې د ژوند په راز پوهېږم زه به مړ یم د حساب واده د لنډه غوندې ده حمزه بابا چې وایي که نه چې زه له دې پرې ډېر تورو ته راځم نو په هغه تا کې تاثر کې په دې دور کې الفت تبید ملنګه په دې دور کې ملنډه غوندې ده او څه شعرونه نور چې که ملا دی او که ډم دی محترم دی که رقیب دی که صنم دی محترم دی او پکې ستا د موجودګۍ احساس څرګند وي ستا وعده ده که قسم دی محترم دی او د مذهب ټیکهدارانو دومره واورئ چې انسان دی بنیادم دی محترم دی او دغه ټول د پرمختیا روحي روان دي که کتاب دی که قلم دی محترم دی او یو الله دی چې وفا لره محکم دی چې وفا لره محکم دی محترم دی او که هر څومره جانان ګرم دی محترم دی ابې جانه دلته تش اخلاص څوک څه کړي چې د چا سره درهم دی محترم دی او یو دوه غزلې پاتې دي بیا نور څه نه شي چې راتېر شوی له اوږد اضطراب یم لا مړ نه یم خو په مړو باندې حساب یم راتېر شوی له اوږد اضطراب یم لا مړ نه یم خو په مړو باندې حساب یم دا زما د خاموشۍ اخري حد دی دا چې ستا په وړاندې تا ته لاجواب یم او خودپرستو زما ځان له دنیا ګڼي زه په خپله دنیا مس یم نواب یم او زه به څنګه د تاریخ په باب څرګند شم زه چې لرې د قلم او د کتاب یم ګیلې نه لرم ستا د بېروخۍ نه ګیلهمن د خپل قسمت خانه خراب یم د دانش کاکا خبره دانش کاکا خبره ته وې واوه دانش صاحب هغه دلته سپوږمۍ دانش کاکا خبره ته وې واوه او زه غرق یم د مودو نه په عذاب یم زندګي مې داسې تېره شوه عابده لکه زه چې راویښ شوی له یو خواب یم ډېر
او بس دغه دوه اخري شعرونه چې د کاڼي کرښې دي زما خبرې د کاڼي کرښې دي زما خبرې خیر که بزرګ مې هېڅوک نه قبلوي او د خپل قسمت غوندې زه هم خراب یم د خپل قسمت غوندې زه هم خراب یم لکه د مرګ مې هېڅوک نه قبلوي